ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني پیغام را لیږلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلي غني د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه غږېدلی او طالبانو ته یې ویلي نور افغان ولس داسې بېوزلۍ حالات کې نشم لیدلی، خیر دی یو څه وکړئ. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي دي چې افغان ورونه مې داسې شوي دي چې د یوې ډوډۍ روپۍ نه لري او په ځمکو ګرځي، ځان ته یوه ډوډۍ نشي را پیدا کولی. طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده نه تاسو چې تنها په افغانستان کې سوله راوستي، باید د افغانستان خلکو ته کار هم پیدا کړئ او په کار یې بوخت کړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان بېوزلي نه عزلي او نه ابدالي کېدای شي، ځکه چې الله دومره امکانات راکړي چې په لسیزو نه په پیړیو ټولو ته بس کېدلی شي. ولسمشر غني په خپل شپږم پودکاسټ کې د افغانستان پر اقتصادي غږېدلی او هغه یې د هغه چاله له حالات سره تشبیه کړی چې د الماسو په خزانه پروت خو وږی و. ولسمشر غني زیاته کړې چې اقتصادي وده په بنسټیزه پروژو راځي او یوازې د ګمرکي عوایدو ډېرېدل د اقتصادي ښېرازۍ نښه نشي بلل کېدی. د محمد اشرف غني په وینا د ګمرکي عوایدو ټولېدل اوس ښایي یو لاس شوي او ښه شوي وي، خو د تیرو جنګ سالارانو غوندې چې دغه عواید یې خوړل او تښتول، اوس بیا ځینې زورواکي په راپورته کېدو دي چې چاته غاړه نږدي او له عوایدو نه خپله برخه غواړي. ولسمشر غني داسې مهال د افغانستان روان اقتصاد وضعیت په اړه یادې څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان له سخت اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی او دغه هیواد اوس له بل هر وخت ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.